السلام علیکم مرګرو تاسو ټول څنګه خې خوشاله جوړ تکړه دا زما نن رومبه نوې چینل چې کوم ما د پښتو سٹارټ ک نو دا د غیره لپاره زه نن نوې ویډیو جوړوم لکه رومبني ویډیو اسو هم مرګرو زمانہ مخ چې دی کنه د تاسو لپاره بس نه ویني ځکه چې په فیسبوک باندې زما آی ډی دا په انستګرام باندې زما آی ډی دا په ټیک ټاک باندې زما آی ډی دا او الریډي زما د یوټیوب چینل هم چلیږي چې کوم دی فیرلیس نگین FEARLESSNAGEN نگین فیرلیس نگین یعنی په پښتو کې مطلب دی نه یریږي نگین یس نه یریږي اوس چې کوم زه د پښتو چینل جوړوم د دې نوم دی بے پروا او دا زما رومبني د ویډیو دا د دې چینل لپاره او زه امید لرم چې تاسو به زما چینل لایک کوئ سبسکرایب کوئ به ځکه چې ما تاسو د سپورټ ضرورت دی چې تاسو ما سره یې نو زما چینل به چلیږي کنه چې تاسو ما سره چینل به څنګه مخکې ځي چینل کې تاسو څه خاص دغه نشته مطلب کیچړی نو ما چینل به بس ګرځو په پکې غپ شپ په پکې لګو کله کله پکې سم معلوماتي خبرې کو کله کله پکې سیزده کړو کو کله کله بس تاسو نږدې کوم کله کله وتاو زما نږدې کوي کله به لایو راځو کله به په شارټ کې راځو کله به التزو کله بدلته راځو بس کله خندا کله غوسه کله خندا کله غوسه او جړه پکې نشم ویل ځکه چې معلومه جړه نه راځي خو امید ساتم چې تاسو به دا چینل سبسکرایب کوئ به خوښوئ به پړومبې ورځو کې خو ما ته پته چې دومره خاص چونکې سبسکرایبران به هم ني نو ډېر زیات ټوکې وشتې او دغه باندې خو چې څومره تاسو زما چینل سبسکرایب کوئ او سبسکرایبران پکې ډېریږي نو دونه به غپ هم سیوا کېږي دونه به ملګري م راغونډېږي او دونه خندا او خوشحالۍ به وي چینل صرف او صرف د وړو معلوماتو لپاره دی هیڅ قسم ته په چینل کې د چا بغض او دشمنی نشته دی کې چې څه تجزیه کېږي څه خبرې کېږي څه غپ شپ لګي ټول زمونږ خپل وي مطلب دی کې نه د چا نه څه دشمني اغشتېدل دي نه چا نه بغض او څه داسې قسم مطلب داسې چینل نه چې مونږ شانه سه انتقام ولو او نه داسې سیاسي چینل دی او نه داسې مذهبي چینل دی ارس پورا غپ شپ چې چا په زړه کې سره راځي هغه ویلی شي صحیح دی دا داسې چینل دی نو دا چینل بے پروا تاسو به لایک کوئ سبسکرایب کوئ به او بیل آیکن به مور سره دباوئ چې څومره ویډیوګان راځي چې تاسو یې په ټایم ګورئ زما ورواره دی په ډېر شور شرابې جوړه کړې ده خو چونکې زما چینلونه ټول نیچرلي نو ځکه زه دا نه وایم چې ته چپ شه هغه چپ شه ورته زه میک اپ کوم زه دا کوم داسې څه نشته بس چې څه یم نو هغه یم او مخامخ به داسې راشم زما د اردو چینل هم تاسو لایک کړئ زما په اردو چینل کې ډېر پښتانه ملګري چې کمی ما ته اکثر وي په پښتو کې خبرې کوو یا د پښتو یو چینل جوړ کړه نو ما سوچ وکړ چې زبردست چلو چې کله اردو کې کله پښتو کې کله اردو کې کله پښتو کې دې نه بهتر ده چې زه یو د پښتو چینل هم جوړ کړم چې کوم څه ځل په اردو کې هم نه بزه تاسو سره په پښتو کې هم نو چینل خامخا لایک کوئ سبسکرایب کوئ به او د بیل د آیکن بم تاسو پریس کې چې کوم نوی ویډیو راځي چې تاسو په ټایم باندې ملاويږي او تاسو ته پته لګي چې یار په چینل کې نن څه کیچړي پښه نو ان شاء الله تعالی ملاويږي او دا چینل به تاسو ما سره ستاسو د سپورټ نه بغیر خو زه نشم تللی ستاسو د سپورټ نه بغیر زما دا چینل نشي تللی نو تاسو به ما خامخا سپورټ کوئ او زما دا چینل به خامخا ما سره داسې وړاندې بوزئ نو ان شاء الله تعالی ملاويږي به نوې خبرو سره ټوک وشتو سره د زندګۍ رنگونو سره د زندګۍ خوشحالو سره او غمونو سره ترای پورې ټاټا بای بای لوي